د غوښې یو ټوکړه ده چې هغې ته زړه وایي. څه ورته وایي؟ زړه ورته وایي. هغه د غوښې ټوکړه هغه د دې ټول بدن بادشاه دی. هغې ته رئیس الاعضا وایي، د ټولو اندامونو بادشاه. او یو دی د دې ټول کائنات بادشاه الله جل شانه. نو دا بادشاه د انسان په دې بدن کې الله پیدا کړی دی د پاره دی چې په دې کې به د ټول کائنات بادشاه وي. خبرې پوهېږئ مو؟ دې بادشاه کې به څوک وي؟ د ټول کائنات بادشاه به دې کور دلته وي. ځکه دا هم بادشاه ده که نه؟ او هم بادشاه ده. دا هم بادشاه ده او هغه هم بادشاه ده. دی پیدا کړی دې دپاره دی چې دلته به صرف زه یم. مولانا روم د فارسی ژبې یو ډېر لوی شاعر تېر شوی دی. هغه فرمایي چې یو ځل د شپې زه الله سره راز و نیاز کوم. وعده ده که نه؟ او که نه؟ راز و نیاز کوم. نو زه ویم خپل محبوب ته چې که ستا زما په دې محبت کې شک وي نو دا زما زړه وشلوه او دننه پکې وګوره. سبحان الله. مولانا روم وایي چې ما خپل محبوب ته ووی چې بخدا کے سینہ امرا بشگاف جا بیرون کن. سبحان اللہ. بخدا کے سینہ امرا بشگاف جا بیرون کن کہ درون خانہ تو دیگر چیکار دار دار. دا شی لږ کم کښه، دا یې ما آواز خرابوي. لږ رو کله. اے محبوبہ بخدا کے سینہ امرا بشگاف جا بیرون کن. اے محبوبہ دا سینہ مې وشلوه، بیا مې دا زړه راوباسه. هغه زړه مې بیا وشلوه داسې، بیا دننه پکې وګوره که درون خانه تو دیگر چیکار دارد. زما دا زړه ستا کور دی، ستا زړه کې به بل څوک څنګه راځي؟ پوه نه شو په خبرې؟ دا زما زړه چا کور ده؟ نه خبره خو کو که نه؟ ګوره قسم په خدای په دغه ټکي به تقریر ختم کړه. زه ګوره اجرو کې تقریر نه کوم. د زما زړه چا کور ده؟ داسې لږ اواز راوباسه د خولې نه چې پته خو لګي چې هلکه ژوندو کې لګیا ده سړی. موږ خو شپېته اویا کاله په اجرو کې تقریرونه نه دي کړي، موږ خو عادت د ژوندو د تقریر یو. نو چې داسې کسان وګورو نو بیا موږ باندې داسې هیبت باندې راشي چې دا څرنګه چل. نو ژوندي خو یو د خیره که نه؟ نه دا مشران وایي چې دا کوم ولې دونې ناستي ژوندي یو. نو بیا به لږ اواز کو او چې ما له پته لګي چې نه تاسو واقعي ژوندي یو. دا زما زړه ستا کور دی،
نو ستا کور کې به بل څوک څنګه راځي؟ دا د الله کور ده، دلته به صرف الله وي، بل څوک به نه وي پکې. دلته به الله وي یا به د الله محبوب وي صلی الله علیه وسلم. صلی الله دا زړه دا دې دپاره چې دلته به الله وي او دلته به د الله محبوب وي صلی الله علیه وسلم. رابعه بصری د شپې ناسته ده الله الله وی. شیطان راغی او رابعه بصری ته په زړه کې وسوسه اچوي چې ته دومره مودې نه لګې الله الله وی، هغه الله ته جواب درکړو. شیطان خو شیطان ده کنه. فوراً دی الله دی طرف نه آواز راغی چې رابعه بصری دې خبیث په خبره کې را نشي، ته چې کله زما نوم علي نو زه تا ته لبیک ویم. سبحان الله. مولانا روم وایي چې الله ورته وایي چې گفته الله تو لبیک ماست، گفته الله تو لبیک ماست، وی نیاز و شور و دردت پیک ماست. اے رابعه بصری چې دا ته یو ځل وویل الله، نو دا زه قبول کم، ځکه ستا دې ژبې ته د دویم ځل الله ویلو توفیق درکم. سبحان الله. دا ته چې وی چې الله لږ ټول وایو د الله نوم خل په خوند خوند اخلو. مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه فرمایي چې دومره خوند د جنتونو په نعمتونو کې هم نشته لکه کوم خوند د الله په نامې کې ده. د جنت ټول نعمتونه دا چې راجمع کې والله که پکې دومره مزه شته لکه څومره د الله په نوم کې مزه ده. لیکن موږ خو په دې مزې پوه نه یو. نو الله رابعه بصری چې د ده په خبرو کې را نشي، ته چې یو ځل ووایې چې الله، نو ستا دا زه قبول کړم، ځکه زه ستا ژبې ته دوباره توفیق ورکړم د خپل نوم اغوستو. نو دا دوباره ستا ویل دا د دې دلیل دی چې دا اولنې ما قبول کو، ځکه تا دویم ځل الله وویلو. نو دا الله نوم ډېر علی او دا خپل زړه دا د الله په محبت آباد کړي.